ورک دې شمه خیر دی ما پې ورک ایمان راوړی دی ورک دې شمه خیر دی ما پې ورک ایمان راوړی دی امن یو مسلک دی ما پې کلک ایمان راوړی دی. یو وخت وړاندې مې د پوهنتون د یو ښوونکي څخه وپوښتل ما ویل استاد محترم امن څه شی دی؟ د دې سوال د اورېدو څخه وروسته د هغه په څېره کې ما د مایوسیو او د بېکسیو تنابونه له ورایه ولیدل. راته وایي امن ډېر خوږ نوم دی. ما ویل استاد محترم امن به کله راشي؟ راته وایي امن د جنگ په منځ کې لږه دمه ده نور کلم راغلی دی او بیا به هم راشي. دا پوښتنه لا ختمه نه وه چې ما بله راغبرګه کړه. ما ویل استاد محترم په دې خاوره دا جنگ ولې دی؟ راته وایي شاید دا جنگ ستا دپاره جنگ وي خو د نورو خلکو دپاره دا مقدس جهاد دی. ما ویل استاد محترم په زرګونو پښتانه ولې او چا مړه کړه؟ راته وایي تقدیر به ووایم. ما نورې پوښتنې کول هم غوښتل خو استاد محترم د نورو سوالونو ځوابول تاب نه درلود. له ټولګي څخه ووت. زه په لاره را روان شوم او دا کرل ریبل مې کول او دې سوالونو بیخي په عذاب کړی وم او قرار ته یې نه پرېښودم او دا څو ټکي مې له خولې ووتل چې حافظه سقوط وکړي لفظونه ختم شي او څه ویل غواړي او د هغې توان نه لري. دا به څومره لویه بېوسي چې څه دې کړل هغه دې وکړل اوس مې سالو په مخ راخور کا خوب راځي نه. دا او داسې نورې ډېرې پوښتنې چې زما په ذهن کې چورلې خو لا نه دي ځواب شوي. دا به کله ځواب شي؟